ښاغلی مفتي صاحب یو محترم ورور پیغام پرې چیري او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي که یو څوک په اوله ناسته کې د تشهد وروسته صرف اللهم صل کلمات وایي، آیا په دغه کلمات ویلو سره سجده سهو لازمیږي که یا؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایاست. حامدا ومصليا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي په اوله ناسته کې د تشهد څخه وروسته اللهم صل علی محمد کچیر دغه کلمات وایي نو د صحیح مذهب مطابق پر دغه شخص باندې سجده سهو لازمه ده. البته کچیر څوک خالی اللهم صل وایي علی محمد ورسره زیات نه کې نو په دې سره بیا سجده سهو نه لازمیږي. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 120، فتح القدیر جلد اول صفحه 519، همدا ډول تبیین الحقائق جلد اول صفحه 404. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.